بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې قبول کړئ په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې خوندي اوسئ. درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې نن موږ بیسوري اتمې ناحیې ته راغلي یو چې دلته یو مظلوم او غریبه کورنۍ ژوند کوي. راغلي یو چې د دغو سره د نږدې نه لیدنه وکړو او وګورو چې د کومو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. زموږ ملتیا وکړئ او له موږ سره پاتې شئ. هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو تاسې ګورئ چې د دغې کورنۍ سره ناسته یم. دوی په دغې خیمه کې ژوند کوي. د دغې خور د خولې نه اورو چې دوی په دې یخنۍ کې په دغه خیمه کې څه رقم ژوند کوي. ستړی مه شئ. خیر څه خورې خورجانې که ووایئ چې تاسو اصلي د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ زه خورې د شینوارو یم. د شینوارو جنګ نه دلته راغلې یم. هلته رانه کور هر څه زندګي پاتې شوې ده. دا لږه کباړ مباړ چې مې دی دا ښه بد دي دا ټول د ګاونډیانو راکړي دي. خاوند مې بیمار دی. هېڅ څه ته هم زما وسه نه کېږي چې زه یې والم. زما هره شپه زه په دې تیاره کې د بچو سره ناسته یم. ماښام وخته د بچو ته ډوډۍ ورکړم. زه ورته یم دوی ما ته وایي چې مورې ولې دومره وختي ډوډۍ واچوله. زه ورته یم بچیه تیاره ده داسې نه چې شی پکې ونه غورځېږي تاسو یې ونه خورئ یا چې یې ونیسي چې وخت ته ورته ځای نه واچوي. زما ډېر بد حالات دی خورې ډېر ناچاره دغه ژوند مې دی. خورجانې تاسې څو تنه په دې فامیل کې ژوند کوئ؟ موږ 7 تنه 5 مې ماشومان دي یو زوی مې یو مې خاوند دی. خورجانې که ته په خپله خوله ووایې چې تاسو په دغه خیمه کې څه رقم ژوند کوئ؟ خورې زموږ داسې سخت حالات دی بیخي راباندې چې باد او باران شي دا خیمه راباندې راسسېږي. کوم ځای ته دیګی کېدم کوم ځای ته لګن کېدم. دا واړه مې دي ډېره زیاته راباندې سختي ده که نه کمپله لرو نه درۍ لرم نه د رڼا چشیر لرم نه هېڅ بیټري لرم هېڅ چی شی هم نه لرم. د خدای فقیر او ملنګ یم. خاوند مې اپریشن کړی دی عملیات یې کړی دی ګردې خرابې دي هغه راته په کې پروت دی. دې وړو بچو سره زه وړم راوړم ځوانه جانم زه یم که څه پردی خدمت ورته کوم سبا به راپوره خلک خبرې وکړي. ښځ زما په سر دي اوبه زما په سر دي هر څه زما په سر دي. زه دې وړو بچو سره راوړم خو زما خاوند ډېر زیات ناجوړه دی. بیخي د چیشته هم وسم نه کېږي چې زه دې بچو ته دا وکړم. د دې په زړه به څومره ارمانونه چې دا تعلیم وکړي دا یو ما ته سبق ووایي او دا وړه لور ما هغې ته کباړ ته خوشي کړې کله اوبه خرڅوي کله کباړ خرڅوي ما ته راوړي که 20 راوړي 30 راوړي. زه خپله ګزاره پرې کوم خپل بچي خو خپله ساتم. ډېره زیاته سختو سره مخ یم. زما د بچو د زه داسې ما باندې وخت راغلی چې زما یو هفته زما په کور کې وړن درک نه لګي کاسه ګرځوم زه ګاونډیان نه وړه غواړم. زما دا لور وګوره دا داسې سخته ناجوړه ده. ما سره دومره پیسې نشته دی چې زه دې ته یو ټوپ والم یا شربت ورته والم هېڅ مې وسه نه رسېږي. خپله داسې ناجوړه یم. مغزه مې خراب دي ورسره ډېره دې پریشانه یم ډېر زیاته خرابه یم. داسې مې زړه خراب دی. دې وړو بچو ته زه ځورېږم او کړېږم. زما په زړه باندې ډېر ارمانونه دي خو زه یې خدای نه یې غواړم. زه دې ورونو ته هیله لرم چې زما د ورونو بچو سره کومک وکړي او مرسته وکړي. دا داسې وګڼي لکه د خپل دغې غوندې. زما هېڅ څوک هم نشته دی بغیر د خدای نه مه واره. خو خیر دی تاسو نه مې دا هیله ده خورې چې ما سره مرسته وکړي چې څه هم ورسره رسېږي ما سره یې وکړي. زما ډېر په زړه غټ ارمان دی. که د خوب لیده رښتیا وي زما هر خوب دې دروغ شي. درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې دغه خورجانه جاړي او دې سره ګلالي ماشومان هم په ژړا شول. نو له تاسو نه هیله کېږي چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ. خورجانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې زما ماشومان ځي اوبه خرڅوي او کباړ ټولوي. ستا په زړه کې څه تېرېږي چې د نورو ماشومان سبق وایي سکول ته ځي او ستا ماشومان کباړ ټولوي اوبه خرڅوي؟ زما په زړه کې ډېر غټ ارمان دی خورې ویم چې زما دا لورګانې یو تعلیم وکړي یو سبق وایي. زه به دې کباړ نه څه شی پیدا کړم. زه
به دې کباړ نه چې شی دا کومه 100 روپۍ چې شی دی چې دا ماته ورکوي ټوله ورځ ورکوي مخکې ورځو کې مې ګاډي ووالوي مور یې ګاډي ووالم خو به مې خوږه شو د خدای مې ورته وژړل ویله زما چې زه تا سره چې شی وکوم تاسو نه مې د ورونو مې دغه هیله ده چې زما د دې وړو بچو سره یو وړه ورته راوړي یو رڼا چې شي بیټري ورته راوړي شیشه ورته راوړي او بیا دوباره بیا هم خیر دی دې ورونو ته مې دا هیله ده چې خیر زما د دې بچو سره دې مرسته وکړي زما د یو خدای نه زما نور هېڅوک هم په دې کور کې نشته دی او نه مې مور یتیمه یم مور مې مړه ده پلار مې مړ دی بس یو زه پاتې یم خاوند مې ناجوړه دی هم د ګردو بیمار دی هم یې عملیات کړی دی هم راته غریب کله دې اړي کوي او کله یې نه کوي راته او دې وړې لور ته مې زه ناسته یم بچې ته ولې ژاړې ته ولې ژاړې بنګړي دې خوښېږي بنګړي درته راوړم بل درته څه شی راوړم ښه نوره مه ژاړه ښه نوره خو به نه ژاړې که نه د هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو هغه ماشومه کوچنی ماشومه چې په باغ کې یا په ښار کې اوبه خرڅوي او کباړ ټولوي نو راځئ چې د هغې سره مې دوه درې خبرې وکړو ستړې به شي عایشې بیبي ته چې کله اوبه خرڅوي یا کباړ ټولوي نو ستا په زړه کې څه تېرېږي چې نور ماشومان ګورې هغوی مکتب ته روان یم او سبق ویم څه شی دې خوښېږي مکتب او سبق ښه بچې کله چې ته کوم چا ته وایې چې ماما اوبه واخله یا شربت واخله کوم چا وهلې چا درته څه ویلي څه رقم چلند در سره کوي وهلې یم څه درته وایي وینې اخلو د هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو زما تر څنګ یو بله کوچنی ماشوم هم ناسته ده چې د هغې سره هم غواړم یو څو خبرې وکړو ستړی مه شي خدای دې وبخه نوم دې څه شی دی حبیبه څنګه یې حبیبه بیبي کله چې د خپل مور ګورې واړه خویندې دې ګورې نو په زړه کې دې څه تېرېږي چې دې ژاړي خلک روانې مکتب ته ځي زما په زړه کې راځي که نه چې زما پلار اوس روغ وی اوس باید زه هم سبق او مکتب کې اچولی وی د هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو که تاسو غواړئ چې د دغې اړمنې کورنۍ لاسنیوی وکړئ او تر څنګ د نورو ناچارو کورنیو لاسنیوی وکړئ نو زموږ د وایبر واټساپ ایمو شمېرې تاسو ته وایم 0093 اووه شپېته شل نهه زموږ بله شماره ده 0093 اتاویه 903 950 500 خورجانې ستاسو کوم څوک خپلوان لیور دی ورونه دی څوک راځي ستاسو پوښتنه کوي نه خورې زما هېڅوک هم نشته ما تا ته اول نه ویل چې زه یتیمه یم زما دوه خویندې یو یو مې ورور دی ورور مې هېڅ مې پوښتنه نه کوي بیخي مې داسې هم نه وایي چې دا خور مې دلته واده ده خوشحاله ده خفه ده څنګه ده څنګه وږې ده تږې ده دا ماشومان چې زما بچي چې دي د ماما مینه ډېره یاده چې څوک وګوري مور یې ماما راغی زما ته داسې ژړا راشي وایم چې خدایه پاکه زما هم داسې ورور وایي چې زما پوښتنه یې کړې وي زما د بچو دغه یې کړی چې دا خو مې خورزي دي هېڅوک هم زما نشته دی ورونه زما پوښتنه نه کوي د مریض خاوند ته زه ناسته یم خپلې شپې ورځې ورته سبا کوم زما په زړه کې به څنګه ارمانونه نه وي زما زړه د ارمانونه ډک دی زه د وړو بچو ته ګورم چې د خلکو لورګانې ګورم سکولونو ته ځي پاکې سوتره ګرځېږي زما لورګانې چې دي دغه والي بوجېګانې والي کباړونو پسې خوشي ما ته ژړا راځي چې خدای پاکه ما ته خدای دومره شته راکړی چې ما د لورګانو خو ما ته یو تعلیم کړی یو سبق یې ویلی سبا خو راپسې دوه وکړي که نه خورجانې داسې وخت به هم راغلی چې ستا په کور کې به ډوډۍ نه وه او ستا نه به ستا ماشومانو ډوډۍ غوښتله او هغه ته ویدې کړي وي ډوډۍ دې نه وي ورکړې نو ستا په زړه کې هغه وخت څه تېرېږي داسې وخت په ما راغلی خورې چې زما په کور کې 2 شپې ډوډۍ نه دریم نه ما به د بالو سرو کې کتل چې خدای پاکه زه وچه ډوډۍ پیدا کړم او زه مې د خپلو بچو ته وټاکم او اوبو کې واچوم او خیشته کړم په ما ډېرې ولږې او تندې تېر شوي دي زه د خپلو بچو ته ما هر رقم حالات تېر کړی دی
2 شپې په ناره تېرېږي 3 په ناره تېرېږي چې په ګاونډیانو ته به مې جواب ولګي دا لور مې لیکلې مېل ورشه مېل ورته ویې چې لږ نیمه ډوډۍ راکړه هغې به ورته ویلې چې نشته مونږ کره خپله خلاصه ده ما به دې په لږ او په تنده ویده کړم ما به ورته زه خیره بچې دا سخت وخت یم خدای تېروي چې پلار دې روغ شي ډېرې به درته سې وګټي داسې وخت راغلی زما په بکس کې وړه 2 جمعې هم خلاص شوي 1 هفته هم خلاص شوي دي بیخي مې وړه په کور کې درک نه لګېدو د یو شي نه شین چې ما اوبه خوټ کولې ما دې ته همداسې ورکړي چیني به نه وه چای به نه وه همداسې تشې اوبه ما دې ته ورکړي په ما ډېرې ولګي او تندې تېرې شوي دي خورجانې دلته شتمن خلک پراته دي پارلمان وکیلان دي ستاسو پوښتنه اوسه پورې چا کړې دی چا ور ټکولی دی چې ستاسو سره مرسته وکړي نه خورې دلته هېڅ نه مرسته شوې ده او نه هېڅ شي هم نه دي شوي او زه په خپله دې بچو ته وایم چې ووځئ بچو ما ته ګټه وټه وکړئ زما مېړه جوړه دی او ما ته 2 5 روپۍ راوړئ خو راوړئ کله 10 راوړي او کله 10 راوړي دغې ته زه ناسته یم او زما خپله ډېره بېوسي او بېکسي ده ما ته هېڅ چا هم پوښتنه نه ده کړې نه ما ته چا چې شی راوړي دي دغه وړه لور مې دی دا ټوله ورځ ورکۍ کباړ راوړي اوبه خلاصوي د دې ګټې وټې ته زه ناسته یم زما دا لور سټ خوسا شو ټول بدن یې خوسا شو زما وسه نشته چې زه دې ته دوایي ووالمه زه به خپله مورکه یم مورکه یم د مورکې د لاسه مې اعصاب خراب دي چې ماشومان لږ شروع کړي زه وایم که دا ماشومان زه خام وخورم ډېره زیاته یې خرابه کړې د مورکې وسه مې نشته که وسه مې وی ما به دې ته هم د ویه څه خاور مې پروت دی غریب کړېږي او ځورېږي دومره مې وسه نشته دی چې زه دې ته دوایي والمه هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو تاسو ته ما وویل چې موږ بې صورتمې ناحیې ته راغلي یو د دې کورنۍ یو ناچاري او مجبوري درته بله هم ښایمه زموږ سره پاتې شئ او وګورئ چې دوی د غرمې دپاره څه پخ کړي دي تاسې ګورئ چې دوی سابه پخ کړي دي هغه هم خوټ کېدلي او نور هم ګورئ چې دلته رومیان پراته دي او رومیان هغه هم خوسا شوي ډېرې شتمنې کورنۍ شته چې د ځان لپاره به یې پلونه پخ کړي چرګان به یې پخ کړي خو دغه فقیرې کورنۍ چې ځان لپاره سابه جوش کړي دي هغې ته هم لواب نه دی کړی او دا خپلو ماشومانو لپاره غرمې لپاره تیار کړي دي لمونږ سره پاتې شئ د دغې کورنۍ نورې ستونزې هم تاسو ته په نښه کوو او زموږ ملتیا وکړئ د هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو دا هغه بیړنۍ مرسته ده چې د دغې کورنۍ لپاره هم چمتو کړې ده خو دا بسنه نه کوي دا کورنۍ نورو مرستو ته هم اړتیا لري له تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو نه هیله کوو چې موږ یوازې پرې نه دی او د دې خیر قدم کې له موږ سره قدم واخلئ دغه کورنۍ یوازې پرېږدي نه دی او د دغې کورنۍ سره د وس مطابق مرسته وکړئ دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما هیله غریب دوست او ما سره د کیمرې په برخه کې اجمل نوابي چمتو کړه تر بلې خپرونې چې زه او زما خوږ همکار ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکي خدای مو سپارم د یو سوکاله باثباته افغانستان په هیله لوی الله مو مل شه